او څنګه به کدو ته کریله وایم او زه پې مړ شم خو دلته به دله وایم او چا کې چې ځای دی نو هغه ته به خپل پیر وایم او دا مې ایمان ده چې خنزیر ته به خنزیر وایم چې ده کې ځای دی که نه دته به مونږ خپل پیر وایو پیر. ماشاءالله ماشاءالله. زه په چیلنج سره تاسو دا خبره کوم چې تاسو صرف یو ځل مولانا فضل الرحمن صاحب ته په غور سره وګورئ لږ په غور باندې واورئ که نه که تاسو ته د په مخ کې نور او برکت ښکاره نه شو نو راشي نواز شریف لی په مخ ورتوکې دا نن ورته ما په غور سره وکتل ماشاءالله الله دې نظره نه کړي یو نوراني چهره ول الله رب العزت ورکړې ده دومره خشته خشته خبرې کې دومره خوږ را باندې لګي که نه زه وایم چې دا ځان ته مې نیولي او 24 غنټې دې ته ګورم په دیدنې نه مړېږم دا رې ګورم ما ځان تصویر چاپ کو د بالغ سر ته مې کېښودلو چې زه اني ټایم چې ویده کېږم او راپاسم او چې ده ته ګورم ماشاءالله ما ورته په هغه ور سره وکتل الله رب العزت دله یو نوراني چهره ورکړې ده قربان شم درنه مولانا فضل الرحمن صاحبه قربان چې یو سړی ستا خلاف وي که نه زه د هغه خلاف یم ځکه چې تا کم کار وکړو بېګانو تا زموږ زړونه وګټل زړونه دا هغه د چا په شانتې نه دی هغه وایي چې ته ورځه پنجاب ګټه موږ به دغه ګټو که نه باچا خان ګټو نو هغوی ول په خپل پنجاب وګټلو باچا خان یې پرېښودلو دا آیا خلکو که نه دی مړه جار دی وایم زه چې د سینې پورې دا تصویر ولګوم او په پوره قطر کې وګرځم چې سمه مړه جار شم نه الله رب العزت ولې یو نوراني چهره ورکړې ده نوراني تاسو کتلی شئ یو لایک یو خشته کمنټ د مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې او څنګه به کدو ته کریله وایم او زه پې مړ شم خو دلته به دله وایم او چا کې چې ځای دی نو هغه ته به خپل پیر وایم او دا مې ایمان ده چې خنزیر ته به خنزیر وایم چې ده کې ځای دی که نه دته به مونږ خپل پیر وایو پیر جار